أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقدمة کتاب دا مقدمه کې په داخل د مقدمه کې درې فصلونه دي. لومړی فصل کې د قرآن کریم محفوظیت بیانېږي، دوهم فصل کې د قرآن مجید فضائل، او په دریم فصل کې د قرآن مجید تاریخ او د تجوید اهمیت. لومړی فصل د قرآن کریم محفوظیت باره کې سوال مطرح کوي. هغه وایي د محفوظیت معنا څه ده؟ ګوره یو عنوان ده، عنوان نه به شروع کوي. یا دلته لیکل کلي چې د قرآن کریم محفوظیت په بیان کې. نو محفوظیت څه شی ده؟ د محفوظیت په بیان کې نو دلته وایي چې د قرآن کریم سوال دا ده د محفوظیت معنا څه ده او د قرآن له محفوظیت څخه څه مراد ده. اوس چا سره که څه یو څه ناڅه ذهن آماده کېږي د دغه جوابونو دپاره او ذهن څه کېږي؟ آماده کېږي. او که داسې شروع شي او ته وایي چې دا دوه ټکي خو د محفوظیت معنا څه ده او د دې نه مراد که ته متوجه کېږي هغه څه خو پرې نه پوهېږم دلته دا شی پکې پروت ده متوجه کېږي. اوس جواب کې لیکي د محفوظیت معنا محفوظ کېدل او د قرآن د محفوظیت څخه مراد دا دی چې قرآن مجید د نزول څخه تر اوسه پورې محفوظ را روان دی او په دې کې د مخکینیو کتابونو په شان څه قسمه تبدیلي کمی او زیاتی نه دی شوی. نو په دې فصل کې همدا څیز په څه قدر تفصیل سره بیانېږي. تا ته صرف د دوو کلماتو د محفوظیت معنا وکوله. محفوظیت معنا محفوظ کېدل، صحیح شو؟ او دغه محفوظ کېدل نه څه مراد؟ یعنې قرآن کریم د کمې زمانې نه چې نازل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله 40 کلن کېږي هغه ته نبوت راځي او نبوت کې په نبوت باندې مبعوث کېږي او د اقرأ باسم ربک الذي خلق د اولني وحی نه نیولې تر آخرني وحی پورې څومره چې قرآن راغلی، یعنې دا قرآن چې موږ او تاسو سره دا همغه قرآن ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. په دې باندې باید زموږ ایمان او باور وي چې په دې قرآن کې د یو زبر او د یو زیر او د یو حرکت عمره نه پکې کمی شته او نه پکې زیاتی شته. د محفوظیت معنا دا ده یعنې د قرآن کریم لفظ هم محفوظ ده، معنا هم محفوظ ده او تلفظ هم محفوظ ده او رسم هم محفوظ ده. دا رسم چې نن موږ سره ده دا همغه رسم ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله آیاتونه راغلل هغه یو کمیټه ورته تعینه کړې. وروسته به دې ذکر راځي په تفصیل سره. هغه کمیټې ته به د اول دا زده کړه ورته به یې وښوده، ده ته خو ښودل شوی و، ده به هغوی ته وښوده چې کله به یې زده کړه بیا یې په معنا پوه کړل. چې معنا باندې پوه کړل بیا هغه لیکوالانو ته به وایي چې دا اوس یې ولیکي او نورو صحابو تر څو چې بل آیت را نازل د هغې پورې ودیو دا زده کوو پخوو او په خپل عمل کې راوسته. یعنې د قرآن کریم الفاظ هم محفوظ، تلفظ هم محفوظ، رسم هم محفوظ، هر څه یې محفوظ. که چېرته موږ په دې باندې معمولي شک هم پیدا شو، شک هم بیا زموږ ایمان چې دی کامل ایمان نشي پاتې کېدلی، ځکه د دې د حفاظت وعده چا کړې ده؟ الله تعالی کړې ده. او چې کله الله یې حافظ شو بیا په دې کې څوک نقصان کولی نشي. دوهم سوال دا ده د دې کتاب موضوع خو د تجوید علم دی. اوس سوال د پیدا کېږي که نه؟ وګوره ګوره د شاګرد د ذهن مطابق سوال راباسي. نو کتاب د تجوید ده څنګه د دې نوم څخه ظاهره ده چې معلم التجوید. نو په دې کې بیا د قرآن مجید د محفوظیت څخه بحث کول او د دې څیزونو بیانولو وجه څه ده؟ کتاب موضوع ده تجوید او دې دلته موږ ته په اول باب کې بیانوي شی د قرآن کریم محفوظیت. ولې بیانوي؟ په څه وجه بیانوي؟ مهم سوال نه ده. زه خو تجوید زده کړې دپاره راغلم، دلته د قرآن کریم محفوظیت بیانېږي. څه وجه ده؟ وجه خو ظاهره ده. د تجوید تعلق چا سره ده؟ قرآن سره ده. نو چې قرآن سره ده قرآن متعلق چې څومره علوم دي او څه نه څه خو باید موږ پرې باندې پوه شو که نه. قرآن دا څه شی ده؟ قرآن ده. نو قرآن څه شی؟
قرآن په دې خو اکتفا نه کیږي کنه د قرآن کریم ټوله مرحله د شي کوي اوس تشریح کوي. بهرحال راځو د کتاب عبارت ته. دی وایي چې علم التجوید کې چون د قرآن مجید د الفاظو او د هغې د تلفظ نه بحث کیږي، تر هغې پورې چې په خپله د قرآن مجید د محفوظیت او د په خپل اصل شکل کې د محفوظ کېدو او باقی آسمانی کتابونو باندې د اوچتوالی او فضیلت بیان نشي، هغه وخت پورې د دې لطیف او نهایت قیمتي علم مسائل او د هغې باریکي بیانول زیات مناسبه نه معلومیږي. ولې چې د دې څیزونو د پیژندلو نه وروسته به د قرآن کریم سره محبت او په زړه کې به د هغه عظمت پیدا شي، هله به د هغه د صحیح لوستلو د علم التجوید د حاصلولو شوق هم پیدا شي. د دې لپاره اصل مقصود نه مخکې د مقدمې په طور باندې دا شیان څه کېږي بیانېږي. څومره مهم ټکي ته اشاره کړی. قرآن کریم د الله تعالی کتاب ده، د دې په مراحلو باندې په محفوظیت باندې چې ته پوه شې قرآن کریم د محفوظ کېدو تر ما چې را رسېدلی څومره تکلیفونه ویستل شوي دي، صحابه او څومره زحمات ویستلی دي. کله چې دا ټول پړاوونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زحمت، د صحابه او تابعینو تبع تابعینو چا چې په دې کې مهنت کړی، هغه چې ټول زه چې وستا ذهن دا خبره واخلي دا څومره مهم او قیمتي کتاب ده، او د دې مهم او قیمتي کتاب او مغه شان لوستل پکار دي څومره چې خلکو باندې مهنت کړی دی. ستا په زړه کې به د شوق او علاقه او ذوق پیدا شي، نو بیا به د علم التجوید درس نه به پټېږي نه. خبره ورسېدلې؟ نو ځکه وایي دا مهم دي چې ستا شوق او علاقه پیدا شي. اصل مقصود خو علم التجوید ده. د علم التجوید نه مخکې تا ته چې دا مسایل بیانوي، ځکه ستا ذهن فراخول غواړي او د دې کتاب ستا په زړه کې د هغې شوق پیدا کول غواړي. نو ځکه دا مسایل د اصل مسایلو نه څنګه کړل مخکې ذکر کړل. دلته اوس بل هغه کېږي آسماني کتابونه کوم کتابونه مراد دي. دلته د آسماني کتابونو ذکر راغی، قرآن کریم او د سره مخکینی آسماني کتابونو دا پرتله شو، ځکه هغې کې ګوتې وهل شوي دي، هغه محفوظ نه دي پاتې، دا الله تعالی محفوظ ساتلی. نو چې سوال پیدا شو، نو سوال کې و چې آسماني کتابونه نه مراد څه دي. انشاءالله په دې په ځینې خبرو باندې خو تاسو دا خبره ساده ده، خو ځینو ته کېدی شي چې دا هم ساده نه وي، او دا موږ لرو ګوره، ځینو ته کېدی شي دا هم ساده نه وي. نو آسماني کتابونه نه مراد وایي الله تعالی خپلو پیغمبرانو باندې د انسانانو د کامیابۍ او ښېګڼې او د هغې د رشد او د هدایت لپاره ډېر کتابونه نازل کړي دي. بس همدغه کتابونه چې الله تعالی په خپلو نبیانو باندې نازل کړي دي، همدغه ته څه ویلی کېږي؟ آسماني کتابونه ویلی کېږي. په وخت او زمان سره د پیغمبرانو سلسله چې کله روانه شوه، د پیغمبرانو سلسلې سره د کتابونو سلسله هم روانه وه. هغه د وخت پیغمبر چې خپل امت ته د هدایت او د لارښوونې دپاره چې کوم هدایت راوړي، هغه آسماني کتابونه وو. همغې نه مراد آسماني کتابونه دي چې مشهور پکې همغه 4 دي او غټ کتابونه دي، او سل پکې صحیفې دي. البته په دوی کې څه نه څه اختلاف د علماو شته، خو مشهور خبره پکې همدا ده چې 100 صحیفې او 4 پکې مشهور کتابونه. مشهور کتابونو کې خو اختلاف نشته، البته په صحایفو کې یو څه ناڅه علمي اختلاف پکې موجود ده چې البته په تعداد کې ګوره، په تعداد کې په ډېروالي او لږوالي کې ټول کتابونه چې الله تعالی د انسانانو د هدایت لپاره نازل کړي دي څومره دي؟ دا خو انشاءالله تاسو ته یاد ده. څو کتابونه دي؟ 4 کتابونه دي، تورات، انجیل، زبور او قرآن مجید. تورات په چا باندې نازل شوی؟ حضرت موسی علیه السلام باندې، او انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې، او زبور په حضرت داود علیه السلام باندې، او قرآن مجید زموږ استاسو مربی او زموږ استاسو لارښود او راهنما او زموږ استاسو ناجی او بلکې د بشریت ناجی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. او دغه مشهور کتابونه دي، او دا بحث ته بغیر ډېر فکر کوم ضرورت به نه وي. وایي آیا دا ټول کتابونه دی وخت دنیا کې په خپل اصلي شکل کې موجود دي؟ دا اوس مهم سوال ده. کتابونه د الله تعالی وو، د وخت پیغمبر ته راغلي وو، د وخت امت ته راغلي وو. اوس په دې زمانه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، آیا دغه کتابونه په خپل اصلي بڼه، اصلي شکل، یعنی هغه شکل چې الله تعالی را لېږلی وو،
یعنی شکل نه مراد د کتاب دا فزیکی شکل نه یادوي کم مفاهیم چې پکې پراته ول معنویت چې الله تعالی په کم شکل را لېږلی و هغه وخت پیغمبر ته او د وخت امت ته آیا په هغه شکل باندې موجود دي او که نه. دا خو معلومه خبره ده. قرآن موږ ته وایي من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قرآن په دې باندې ګواهي کوي چې تیر کتابونه په خپل شکل باندې محفوظ نه دي پاتې شوي بلکې هغې کې لاسوهنه شوي. لاسوهنه نه څه کوي حتی په یو شکل باندې نه ده. که ته د 300 کتابخانو ته لاړ شي او د هر یو کتابخانې نه یو تورات راواخلې د بل کتابخانې تورات سره به فرق کوي. دا په لویه سطح درته وایم دننه مفاهیمو کې یعنی هر چا چې چاپ کړی په هر ولایت کې چې چاپ کړی هر مشر چې چاپ کړی هغه پکې خپل لاسوهنې کړي دي. یو تورات د بل تورات سره بیخي سر نه لګوي. همدغه شان د انجیل حال هم ده. یوازې قرآن مجید دا چې د کمې زمانې نه چې راغلی تر دې زمانې پورې اوسه پورې څوک په دې نه دی توانېدلی. دا په دې معنی نه چې چا نه ده کړې هڅه ښه ډېره شوې ښه ډېره هڅه شوې خو هڅې یې ټولې ناکامې دي نامراده پاتې شوی که نه هڅې شوي دي د قرآن مجید د ختمولو دپاره په قرآن مجید کې تحریف دپاره دا اوس هم هڅې روانې وي خو دا چون د دې حفاظت وعده الله تعالی په خپله په ذمه باندې اخیستې ده ځکه الله ته معلوم و چې د آخرنۍ امت چندان داسې مېړنی نه ده زر ښویېدونکي ځکه دا مسؤلیت یې په خپله اخیستی و. تیرو کتابونو محفوظیت تیر امت ته ورکړل شوی و د هغې هغه حال شو او که خدا ناخواسته دا هم دې امت ته ورکړل شوی وی نو د دې حال به د تورات او د انجیل نه هم ور اخوا و. الله تبارک وتعالی چې آخرنی کتاب ده د تیرو کتابونو غلطیانې خو موږ ته قرآن راوښودل نو د ده غلطي موږ ته چا راښودله بیا وحی سلسله خو بنده ده د نبوت سلسله بنده ده ځکه الله تعالی دا مسؤلیت په خپله واغستو چې دې کې اوس هېڅ څوک که یو زبر او یو زیر کله کله د چاپ او د مطبعې والا نه که مخکې وروسته شي وړه وړه ماشومانو ته معلومیږي الله پلاکي چاپ کې هغه بیا هغه مطبعې والا چې ده نو توبه وباسي چې دا ما نه په غلطۍ کې شوی ده خو څوک بیا معاف کوي نه وایي قرآن کې لاس وهلی ده راښکاره کېږي پټېږي نه دغه سوال ته اشاره ده. په دوی کې صرف قرآن مجید یو داسې کتاب ده چې په خپل اصلي شکل کې د یو حرف او د یو ټکي کمی او زیاتی څخه پرته نن په دنیا کې محفوظ دی او باقي ټول کتابونه محرف شوي دي تغییر او بدلون پکې راغلی او ضایع شوي دي په دې ټولو باندې ایمان راوړل یعنی دا عقیده ساتل ضروري دي چې دا ټول حق او د الله تعالی له طرفه څخه نازل شوي دي او په دوی کې د کوم یو نه انکار کول گویا په خپله د قرآن کریم څخه انکار دی. هو دا عقیده ساتل ضروري ده چې اوس په دنیا کې د قرآن پاک نه سوا یو هم محفوظ نشته. تورات من حیث تورات انجیل من حیث انجیل او زبور من حیث زبور چې په دې نوم باندې د الله تعالی کتابونه وو د انسانیت د وخت امتونو د هدایت دپاره الله تعالی را لېږلي وو په دې باندې ایمان پکار ده. خبره ورسېدلې په دې باندې ایمان پکار چې تورات د الله تعالی کتاب خو دا تورات نه چې نن په کتابخانه کې خرڅېږي دا انجیل نه چې نن په کتابخانه کې خرڅېږي یا دا انجیل نه چې نن عیسایان یې په خپلو عبادتګاهونو کې وایي دا نه زموږ ایمان په تورات باندې وي هغه تورات چې الله را لېږلی و هغه تورات چې په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی و دا تورات چې نن موجود ده دا محرف ده دې کې تحریف شوی دې کې لاسوهنه شوې دې کې کمی او زیاتی شوی. موږ به په دې آسماني کتابونو باندې دا ایمان لرو چې دا کتابونه د الله لخوا نه راغلي وو اوس محرف دي. صحیح شو. هم د دې وجې نه علما فرمایي چې کله تاسو یوه مسله واورئ لکه اکثر کتابونو کې دا مسله اسرائیلیات چې ورته وایي اسرائیلي روایات خو اسرائیل نه خو همدغه بني اسرائیل دي که نه خو بني اسرائیل څوک ول همدغه د موسی علیه السلام قوم و که نه دا کتاب هغوی دپاره راغلی و هغې پکې دا لاسوهنه کړې ده چې کتابونو کې وي نو دی چې لا نصدقو ولا نکذب موږ به نه تصدیق کوو او نه به ورته دروغ وایو
یعنی تصدیق کولی شو نه تکذیب کولی شو یو خبره به وي ښکلې خبره به وي روغه به وي شریعت سره موافق به وي چې زما قرآن او زما دین ماته نه یې تایید کړي هغه پورې زه یوازې د تورات د اوسنۍ تورات ځکه چې کیدای شي چې دا خبره د الله نه وي مونږ ته خو قرآن وایي چې په تورات کې لاسمهانه شوې ده که نه نو دې وجه تصدیق یې نه کوو هغه به هغه تصدیقوو چې زما د دې اوسنۍ کتاب سره موافق وي دی یې تایید کړي بیا موږ یې تاییدوو چې دا نو دې وجې نه اکثر خبرې هلته پکې ځای په ځای شوي دي یو خبره به وي هغه به کوی چې دا دروغ ده کیدای شي هغه حقیقت وي الله کلام وي دغه ټوټه خو موږ چې دا تورات ده لرې که نه کیدای شي دا جمله پکې څه شی وي الله خبره وي نو ځکه موږ کلن نشو ردولی لا نصدق ولا نکذب تورات کې دا راغلي دي صحیح ده تورات کې راغلي زه په دې مکلف نه یم چې تورات په ځان باندې څه شی کوم عملي کوم زه د خپل عمل لپاره قرآن لرم تورات د الله تعالی کتاب او کدا د الله تعالی کلام وي خو صحیح ده او کله تعالی نو موږ تصدیق کولی شو اوس کتابونه موجود دي ګوره ښه د تورات او انجیل دي لغمان په کتابخانو کې موجود وي په کابل کې خو شته خو چون لغمان کتابخانې وړي دا علمي خلک یې ګوري دا خو عوامو دپاره نه دي که نه څوک چې علمي تحقیق کوي که نه دا هغې ګوري نو ما سره په تورات پر رد باندې چې کوم کتاب لیکل شوی دی او دا اوسنی جناب حکمتیار صاحب یو ښه عالم ده سره دی چې یو جهادي رهبر هم تېر شوی دی د مجاهدینو په سلسله کې خو یو ښه لیکوال او ښه عالم هم دی یو کتاب لیکلی د تورات یو هغه ده چې بایبل نومیږي بایبل د قرآن په رڼا کې دا کتاب ما سره شته دا کتاب ما سره شته چې زه وایم کله یو څوک یې کتل غواړي بیا ما ته وایي چې دا ګورو هغې کې دا تورات د قرآن په رڼا تشریح کړې ده د بایبل قرآن یعنې قرآن مطابق هغه د هر یو خبره چې دی د هغې تاریخ او پس منظر او هغې ټول پکې کړی چې دا څه او څه ترې نه جوړ شول او داسې علماو به بلا کتابونه لیکلي دي وایي دا څنګه معلومه شوه چې د قرآن مجید نه علاوه باقي ټول کتابونه ضایع شوي دي مخکې وویل که نه چې یو قرآن محفوظ ده او نور ټول څنګه دي ضایع شوي دي دا وایي څنګه معلوم شوه د دې حقیقت وضاحت هم قرآن مجید کړی په دې شان د نورو ځایونو څخه د سورت بقرې 9 رکو 15 نمبر آیات او د سورت مائده 3 رکو 14 نمبر آیات او د همدې سورت مائده 4 رکو 41 نمبر آیات کې دا اعلان خصوصیت سره موجود ده چې کې حق تعالی شانو خبر ورکړی دی چې اهل کتابو د الله تعالی کتابونو کې څه کړی تحریف کړی او په هغې کې رد و بدل کړی د دوی د ناشایسته حرکت قرآن د تحریف په لفظ سره تعبیر کړی دی چې هغې معنا د عدل بدل او څه نه څه جوړول یعنې یو سل او جوړول دی نه بل سل موږ دا ټول آیاتونه په خپل کتاب عمدة البیان فی صیانة القرآن کې درج کړي دا د دغه مصنف رحمه الله یو بل کتاب ده وایي د هلته موږ تفصیلا دا شیان ذکر کړي دي چې دلته اوس خپله یعنې موږ د تحریف خبره کوو نو تحریف موږ ځانه نه وایو قرآن یې موږ ته وایي قرآن وایي چې تورات نه دی پاتې قرآن وایي چې انجیل نه دی پاتې هغې کې لاسوهنه شوې ده هغې کې خلکو تحریف کړی هغې کې چې دنو خلکو داسې لاسوهنه کړې ده چې هغه باید نه وی شوی داسې لاسوهنه شوې ده چې باید نه وی شوی خو بهرحال دوی وایي دا کار کړی او الله تعالی د دوی دغه کړنه په تحریف سره تعبیر کړی په قرآن کې چې من الذین هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه یا نور بزین کې راځي او ډیر آیاتونه دي دا به انشاءالله دا فصل اوږد او بحث زیات ده نو که ټول باندې خبره کوو نو کېدای شي چې لږ به وخت زیات ولګي بس ده که نه نن اوله ورځ هم ده نو بیا انشاءالله دغه دلایل بیا زده کول هم غواړي دا قرآن کریم آیاتونه دي دا ادرسونه خو درکړه دي خو ته ذکر شوي هم دي چې د دې دلایلو په رڼا کې قرآن کریم محفوظ ده او تیر کتابونه چې دي نو هغه تحریف شوي دي دغه آیاتونو چې هلته حواله یې ورکړه هغه آیاتونه یې لیکلي هلته آیات نه ده لیکلی په متن کې لاندې لیکلي يسمعون كلام الله ثم يحرفونه الكلمه عن مواضعه دا هغه ځایونه دي چې
الله تعالی په دې کې اعلان کوي چې دوی قرآن دوی تورات او انجیل او زبور واورېد خو د اورېدو نه وروسته یې لاسوهنه پکې کړې ده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.